کسان شاته مینس کې کړه زنانه شاته یو غونډۍ و زنانه هم جهاد ته بولي هغه شاته یو غونډۍ و هغه په دې غونډۍ باندې یو څو کس محافظین ورته ودرول هغه په دې غونډۍ کې محفوظ وساتل چې شپېته زره کسان رااله ابو عبیده درې صفونه تیار کړو خالد بن ولید صاحب راغی ورته ابو عبیده درې صفونه دی ولې تیار کړی دي وای هغه شپېته زره دي موږ 2 زره یو قرآن دا وضاحت کوي چې زو کافر نه به یو مسلمان نه تختی پس شپېته زره موږ دومره ټول به جنګ ته وځو هغه ورته وی چې ابو عبیده امیر یې مخالفت دی نه کوم لیکن جنگونه ما ډیر کړي دي زه یو مشوره رائے لرم پیش کوم کې منی ډیره بخای درته وای څه وای ته چې دا شپېته زره کسانو مقابله ته دا 2 زره ټول وباسي تر ماښامه به موږ او جنګیږو دا شپېته زره به ټول کوتره کو ختم به کو ولی سبا ته موږ جنگ نشو کولای ستړي به یو هغه 10 لاکه دمه فوج پروت دی هغه مقابله به څوک کوي زمونږ ډېر غیرتناک یو سبا هم تر ماښامه و جنګېږو هغه به 2 لاکه فوج راوباسي په درېیمه ورځ 2 لاکه هغه نور راوباسي بیا به څوک جنګېږي موږ ډېر تکړه یو په درېیمه ورځ به مو جنګېږو خیر دی شپه ورځ به په ځاني وکړو ولې څلورمه ورځ هغه 2 لاکه نور راوباسي بیا څوک جنګېږي ابو عبیده پوه شو چې واقعا دې کوم څه خبره ده وایي ښه څه چلو کم وایي زما رایه که منې نو زه به اوس د 8,000 کسانو کافرانو مقابله په 150 صحابو باندې کوم خالد بن ولید دغه د نوم چې یادېږي داسې نه دی زه به 150 کسانو باندې د 8,000 مقابله کوم هغه ورته وایي چې عمر صاحب خط را لېږلی او په خط کې دا لیکلي دي چې زما صحابه بې ځایه ګورې هلاک نه کوي ته خو دا صحابه بې ځایه هلاکې خالد بن ولید ورته وایي که زه صحابه هلاکوم ځان به مخکې هلاکوم منګه 150 والا به ټول شهیدان شو لیکن شاته 10 لاکه لښکر کې به شکست ګډ شي اب وایي چې دا سره کم خلک دي په 150 کسانو 8,000 کسانو ته شکست ورکړی وای نه داسې خو نشي کېدی ابو سفیان پاڅېدو ورته وایي خالد بن ولید ستا جذبه ډېره زیاته ده بیا داسې وکړه چې د 1000 کسو مقابله کې خو چې یو صحابي برابر شي که نه نو 80 کسه تاسې شي هغې به 80 زره شي وایي زما رایه خو 10 کسان دي خو تاسې داسې وایي زه 80 کسان به وباسم اواز یې وکړه دورار ابن عزور دی پاسېږي یاره دا دورار ابن عزور داسې یو صحابي دی چې د شام نیول یقین په خدای وکړي چې خالد بن ولید او دا دورار ابن عزور په یوازې ځان نیولي دورار ابن عزور هغه سړی دی چې په یوازې تا ځان باندې د 80 پهلوانانو مقابلې ته وته هغه 80 راوتی وو بیا 80 مقابلې ته وته اتلس پکې مردار کړو دا 12 نه وتښتېده بیرته ډېر لوی پهلوانو او دومره محض یقین د ابراهیم علیه السلام غوندې یقین یو چې دی به کله جنگ ته وتلو خلک زغرې اغوندي جنگي ټوپۍ په سرای د به قمیص ویستو میدان ته بوته وایي چې د کافر په زړه کې دا چرته رانشي چې ګینې دورار ابن عزور به چرته زغر اغوستي د قمیص لاندې پټه چې په ما زړه ور راشي زه چې په اوسپنه باندې یقین کوم وایي ولې په خدای یقین نه کوم بیا به جنگ ته وتل داسې یقین یې لرلو او د واقعي اوږدې دي خدا تقریبا 4 کرتې بندي شوی دی یو ځل داسې بندي و چې هرقل بادشاه ته لاس تړلی بوتلل شو او بیا ور باندې 180 کسانو په یو ځای د تورو گزارونه وکړه او 180 توري ولګېده لیکن بیا هم زخمی پاتې و بیا په جیل کې پروت و زخمیونه خدای جوړ کړه انطاکیه خدای فتح کړه بیا راخلاص شو ډېر یو عجیب سړی دورار ابن عزور نامه ده په دغه وخت کې د خور رمضان سره جنگ ته راوستې وه د هغې نامه خولت ابن عزور وه خولت ابن عزور نو خور هم دومره غیرتناکه وه چې دا یو ځل بندۍ شوه چې کله بندۍ شه کافرانو نیولې وه کافر که کافر مو غیرت ورکې ډېر و هغې به په ښځو باندې گزار نه کو نو دلته په منځ کې د ښځو جهاد شروع کا او په کوتک باندې 9 کسان کافران مردار کړ دی خولت ابن عزور 9 کسان بیا ورپسې د ورور او خالد بن ولید راورسېد هغې خلاص یې کړې نو دورار ابن عزور پاسېد د ابوبکر صدیق صاحب زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر پاسېد اکرمه ابن ابي جهل ابو جهل زوی و ایمان راوړو ډېر کلک مجاهد په دې کې به شهید شوی دی هغه هم پاسېد خیر هغه تاریخ متعدد نمونه راخستې 80 کسان تیار شو چې کله مقابلې ته ووته سبای جنگ شروع شو خو خالد بن ولید صحابو ته که موږ ټول شهیدان شو زموږ مدد ته به څوک نه راځي بس صرف سیل کوئ تاسو 3 میله کې د کافرو فوج پروت دی 10 لاکه 3 میله کې صحابه کرام 2 زره پراته دي دا 80 کسان 1.5 میل ته ورله هغې هم چې دی نو 80 زره کسان 1.5 میل ته راله 1.5 میل منځ کې جنګ ونه ختم تر مازدیګر ټیمه پورې دا 80 کسانو د 80 زره فوج مقابله وکړه لیکن د مازدیګره پورې چې دی نو دا مسلمانان په دې کافرو کې وردن نشو خو یو مسلمان بخکارېده
ولی چې اس ته به داسې لرې دوره ورکړه بیا به په صفونو وردن نه شو نو مسلمانانو به وي چې زه دا یو خو ژوندی دی هغه ښکاره شو خو چې د مازدیګر ټیم شو نو بالکل یې مسلمانان د کافرو په صف کې ورک شو ابو عبیده صاحب لښکر ته امر وکړه چې بس تیار شئ زما صحابه ټول شهیدان شوي یا بندیان شوي دي ورځئ پې ابو سفیان ورته چې نه خالد بن ولید امر کړی دی چې تر څو مونږه خبر نه راغلی تاسې به هغې پورې مونږ پسې نه راځئ د ماښام ټیم و چې هغه شپېتو زره کسانو ته دې شپېتو صحابه کرامو شکست ورکړه هغوی وتښتېده او خالد بن ولید ستړی ستومانه د مسلمانانو لښکر ته راغی پاس باندې سور چې راغی صحابه را روان دي ستړي ستومانه چې وشمارل نو 20 صحابه ورسره دي 40 صحابه ورک دي خالد بن ولید سر ټیټ کوی جړل وای زه به خدای ته څه جواب ورکوم عمر فاروق ته به څه جواب ورکوم چې تا د 40 صحابه ولی شهیدان کړي دي ابو عبیده صاحب توای په دې شپه باندې راته 100 قرباني والا کسان راکا یا به زه د خپل 40 کسان را خلاصوم او که شهیدان به د میدان نه روباسم او یا به داسې کوم چې زه به د انتقام اخلم ابو عبیده صاحب ورته وایي ته ډېر ستړی زه به ستا په ځای لاړ شم وایي نه زه خپله ځم واپس باز باندې سور شو او 100 کسه د قرباني ورسره شو میدان جنگ ته و 1.5 میل ته ورله چې ورله هغلته ګوري چې کافرانو مړي وشمارل 15,000 کسان مردار شوي په دې ورځ باندې کافران شپېتو کسانو باندې 15,000 چورګوړي هم څوک نشي حلالولی ښه دا یو امداد د خدای دی چې 15,000 کسان یې مردار کړي چې صحابه یې وشمارل 10 کسه ګلان صحابه شهیدان پراته وو هغه یې ترې راوچت کړه د مسلمانانو صف ته یې راولېږل دفن یې کړه لس هغه وشل دی و 10 کسان ورک شو مرګرو ته وی چې رانا ولګوي د کافرو په لښکر ورځي یا به منګه ګیریږو یا به د خپل مرګري خلاصو دا بندیان شوي دي چې کله په هغې طرف روان شو ناو راغی هسې څه غرونه راله د آسونو شڼه یې واورېده چې ورنږدې شو چې وایي کاته ناخوانه ګوري صحابه کرام را روان دي 15 کسان دي ورته وایي کم خوا تلي وایي چې کله کافرو شکست وخوړو نو موږ کافر ورپسې وو په دشتو کې نور هم پکې وژلي نو 15 هغوی و 10 دی وو 15 کسان ورک شو دا بندیان شوي وو په دې 15 کسانو کې هغه دورار ابن عزور هم بندي شوی و چې ما درته وي چې لنډغر به میدان ته وتو هم بندي شو ټوله شپه خالد بن ولید د ژړا د لاسه خوب ونه که چې زه به خدای ته عمر فاروق ته څه جواب ورکوم چې تا دا 10 کسان ولې شهیدان کړي او دا 15 کسان درنه ولې بندیان شوي دا غم اوس وګوره دومره ایمان مضبوط دی 15,000 کافران مردار کړي او 10 کسان د شهیدان شوي دي خو بیا هم غم ورسره دی نو سبایی ټیم چې شو هرقل بادشاہ ته استازی لاړه چې زموږ نه 15,000 مردار کړي دي او داسې مسله پیښه شو هغوی 10 کسان جنگ ته رایستي دي څه چلو کړی سره هرقل بادشاہ ډېر غصه شو خبرې راولېږوئ دا پیسې لږې نورې مرتضی ته کې استازی ولېږي دا مسلمانان غریب دي که پیسې قبول کړي نو جنګ به پرېږدي نو بیا یې خبر راولېږه وایي که تاسې چېرته جوړه کوئ نو موږ به هر یو ته ډېرې پیسې ورکو او دا روغه را سره وکئ ابو عبیده بن جراح ورته وی چې ما درته 3 خبرې کړي دي یا راسه ایمان راوړئ یا به ټیکسونه راکوئ او یا دا دی چې جهاد ته تیار شي بله خبر نشي کېدی هره غیرت مضخه شی دی کلکه خبر چې وکړه کفر ډارېږي که سسته دې ویله که په کفر پتا راځي نو د دې وجې نه 3مه ورځ شوه دا یو ډزو نه شو بند نه شو 3مه ورځ شوه دیرجان بادشاہ ته چاوي د کافرو مشر ته چې په دې مسلمانانو کې یو سړی دی خالد نامه ده دا خالد چې بندي نه کې که نه بلې طریقه باندې ته په مسلمانانو کامیابېدی نه شي دا بندي که نو هغه ورته وایي چې دا په څه طریقه بندي کړم وایي دی ډېر زړور دی استازی ولېږه ورته ووایي چې زموږ دیرجان بادشاه ستاسې فوجي کمانډر سره خصوصي خبرې کوي هغه دومره زړور دی چې مسلمانانو صف ته زموږ صف ته دننه هم راځي وایي صحیح ده جبریل علیه السلام غساني ورولېږه آواز یې وکړه چې ستا سره مسلمانانو مشر سره مې کار دی حضرت ابو عبیده بن جراح صاحب وروته چې مشر یې زه یم وایي ستا نوم څه دی ابو عبیده وایي نه تاسې کې خالد نوم یو کس دی وایي خو زموږ مشر نه دی زموږ مشر خو ابو عبیده دی زه مشر یم وایي نه فوجي مشر درته یادومه چې کوم د جنگ مشر دی خالد بن ولید راووته وایي څه خبره ده وایي دیرجان بادشاه وایي چې د خالد بن ولید په لاس باندې زه صلح کومه او چې تاسې څه شرایط مانئ زه یې منم در سره خو راشه ته یې غوښتی او ورته وایي ډېره ښه ده ابو عبیده صاحب ته وایي ما سره اجازت راته وکړئ که ستاسو اجازت یې زه ورځم او ورته وایي دا دوکه ده شهید کوي دي ورته وایي یا به ما شهید کوي یا به زه 15 کسه بندیان را خلاصوم په یوازې ځان به ورځم پاس باندې سور شو کافر مخکې دی ورپسې دی 3 میله مزل یې وکړه د کافرانو پاټک راغی 10 لاکه فوج پروت 10 لاکه 15,000
پاټک کې د توای کوش داسنا مخ کې دیرجان بادشاہ ناس ته دلته موږ په اس باندې سور سړی نه پریدو دی ور توای زمل میم زمونږ عربو کې رواج دار چاته دعوت ورکول شي ملمس وک بي عزت کینا رسول الله نه کوزي زبا اغیزي پوری په خپل اس باندې زم هغه جبلانه تاسو کوي مون خرومیان یو تاسو په رواج نه پویګو ته خو عربي کنه دا رښتیا وي او رښتیا دا سره ملمس وک نه بي عزت کوي بس پاس باندې تیر شو د پاټک دویم پاټک راغی وای مخ کې دیرجان بادشاہ ناس دې مخ کې اجازه نشتا دا ورته بیا دا خبر کړه ډیر ظالمان وینه نشي کېږي اس نه به کوزيږي اس نه کوس کا سدل ته وتاړه تور راويست او پزما کا باندې رام صاحب په ځای لګول روانو پنځلا کا فوج دی خوا تسیل تولار دی پنځلا کا دی خوا سیل تولار دی خالد په منځ کې تیری رضی الله عنه حیران دي چې دا سره کم سړی دی چې موږ شام ته فوج لیګو د الله سره چې دومره کسان پکې وجل کی دینه مخ کې یو جنگ راغلی او په هغه جنگ کې یو سل غزره کافرانو د وجلی خالد بن ولید یو سل غزره کسانی مردار کړي نه هغه شکست هغه ته یادو نو ځکه هغه خالد ډیر پیژنده چې کله ورسره داس یو د سرو زرو کرسي پرتاوه خو کې بل د سرو زرو کرسي په یو دیرجان ناس د لوري لري فوجیان پیری ته ولاړ دي قالین خوري دي او سمبا شیزه ورته پدشت کې جوړ کړي د توای پر کرسي کې ناغه دیرجان بادشاہ عربي لګا یاد و روميو د کرسي ته الله تور کړ لري ورځ ولا اور توای مونږ ته عزت درکو ته ځان په زور به عزت کې دی اور توای د سرو زرو ناستا دا زمونږ عزت دی خو په آخرت کې دی دنیا کې مسلمان ته د سرو زرو ګوت استعمال ول ناروا دي پاتل ادا چې سرو زرو په کرسي باندې کې دا مونږ روانه لاندې کې ناستو او تورې پتی کې ورکړه کې خدا خبره ور سره کولې ور توای چې تاسو مشرانو ته پیسې درکم جوړې به درکم پټکی به درکم توري به درکم زی واپس په عربو تلاړ شي زمونږ شام پرې دی جنگ مکوي دا ور توای مونږ ته رسول الله درې خبرې کړې دي یا ایمان راوړی نو هغه ورته وایي چې نه ایمان خو نشم راوړی وای دوی مدار چې بیا زی واپس لاړ شي مونږ ته ټیکس را لېږي وای نه دام نشي کېږي وای چې نشي رسول الله مونږ ته بل څه خبر نه خو دلې بیا راته جهاد خو دلې بیا جهاد ته تیار شي د دې خبر سره بادشاہ غوسه شو داسې پورته شو افوجانو ته وی تاسو لا ورته ګورئ دا خو دوکوا په خالد بن ولید باندې هر طرف نه منډه شروع شوه د تور راويستا فوجانو ته وی چې زه خو به شهید شم ځان نه تیرم استاد سره بادشاہ سر به مخ کې قلمي بادشاہ سره تور نه خو امنیت کې ناس بادشاہ چغې کړې چې څوک مخ د بادشاہ مینه په باندې رااله ورته وای چې خالد ستاره غیرت مې خوښ زما اراده ده تاسو رور ولي کوم کله تاسو مسلمانانو کې بندیشو ما به خوشی کې کته موږ سره بندیشو زبر خوشی کوم ډېر غیرت مې ستا خوښ شوی ما سره رور ولي وکړه سره سره وګت کوړ دا ورته د الله داسې دی ککه په د کافر او د مسلمان رور ولي نشي کېد ته ایمان راوړه مسلمان شستا په لخر کې بزره غلام په حیث جنگيږم زه بستا یو غلام یم خو مسلمان شه هغه ورته ایمان خو نشم راوړه خپل سر باندې یو ټوپۍ پرته او ملغلري پکې پیلل شوی وي آی را کوزه کوي زما دا جنگي خولۍ بيدوه دا واخلې تاسو په سر کوي تاسو دا ټوپۍ ما طلاق کې دا بس موسته یو تحفه شي سره خالد بن ولید ورته خپل ټوپۍ ورکړ دا واخلو د کافرو تحفه مونږ ته قبول نه ایمان راوړل به تحفه قبول کړ هغه حیران شو فوجانو ته وی چې دا غیرت زما خوښ شوی دی چې څوک نقطم ګره ضرر او نه رسوي روغ جوړ به بیرته رسوي خپل مسلمانانو ته خدای ما ته تحفه را کړی دا زما تحفه نه قبول کړي زما سره د 15 بنديان پراته دي هغه 15 بنديان ما په تحفه کې خوشي کړي ور سره خوشي کړي حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د 15 مرګرو سره چې کافرو د صف نوزي لوري دینه چې مسلمانانو ولید چې مرګري را خلاص شوی دي نو حدیث او روایت کې راځي چې فرفعوا اصواتهم بالتهليل والتكبير والصلاه على البشير النذير یو دوه در صحابه په جګ आवाज باندې چغي وهل چې لا اله الا الله لا اله الا الله تهلیل لا اله الا الله تویل کی والتكبير د الله اکبر چغي وهلي والصلاه على البشير النذير فنبي الاسلام په جګ आवाज درودونه وویل نو په جګ आवाज درود ویل په جګ आवाज تکبیرونه په جګ आवाज لا اله الا الله ویل دا دوه در صحابه او عمل داغي کړی دی بدعت دانش کې په جمع باندې دوه در چې لا اله الا الله وی او بعض روایتو کې دام راغلي حتی جوابته الجبال دا څومره لري لري غرونه چې وغي جواب ورکړه جواب سمانه زنګاوه لاړه بیرته راوګرځیدا دا یو زنګاوه غړ شو دریم ورځ د جنگ رااله بلکې دریم انا هرقل بادشاہ وی چې نه ورځ جنگ مکوي نه ورځ سوله او شده خو مسلمانان دمه پراته دي خو اندمه کافرو 15000 مردار شوی صحابه کرام لږ شهیدان شوی
نهم اول کې لسم ورځ چې کله جنگ جوړ شو دا نو هغه دویم ورځ د جنگ کیږي. دیارجان بادشاہ ډېر غوسه شو، وایي چې دا ځل 10-15 زره باندې جنگ ته شروع شي، په مینځ ورځي 2 لکه کسان په خیر طرف ورشي، 2 لکه کسان په چپ طرف ورشي. هغه 15 کسان په خي طرف دي، 15 چپ طرف دي. دا 2 لکه په خي طرف ورشي، 2 لکه په چپ طرف، او ټول جنگ ته وځي. په خي طرف کې عبدالرحمن بن بکر او په چپ طرف کې حضرت ضرار ابن ازور چې بندي شوی او دای فوج مشر کړو 15 کسانو. په دې طرف 2 لکه کسانو حمله راوړه، لیکن ضرار ابن ازور داسې جنگ وکاو مرګروي چې هغه 2 لکه کسانو ته شکست برته ورکړو تختیرته. خو په خی طرف باندې چې عبدالرحمن ابن بکر مشرو هغه باندې چې 2 لکه کسانو حمله راوړه، حالت مسلمانانو کې شکست ګټ شو. چې شکست ګټ شو نو خی طرف نه لخر پکې رادن نشو، حتی کې چې لخر رادن نشو دی وخت کې خزم جهاد کړي، دا شاته غونډۍ تم کافرانو مسلمانانو را نږدې شو. دغه خولت ابن ازور چې ضرار ابن ازور خور وا، تاریخ لیکي چې دی کوتک په لاس باندې مخه تر مسلمانانو ولاړو، د مسلمانانو اسونه وای په کوتک وهل ورته ولې برته، او بعض زنانو او ماشومان بچي صحابه ته نیولې چې دا چاته پرې چې تاسو تختې. نو دی غیرت برته صحابه را تاو کړو او به شکست برته کافرو ته ورکړه. لیکن بیا 2 لکه کسان رال 3 ورځې په دې طرف په خې طرف کې شکست ګټ شو. بیا دې زنانو دا برته چې جهاد وکړه او کافرانو شکست وخوړه، حتی کې هغه 2 لکه کسان برته شکست شو. شپراله 3 ورځ جنگ تیار شو، دا 11 ورځ ده. اوس دا 3 ورځ جنگ باندې دیارجان غوسه شو، پاسې د چوکۍ نه اوس به خپل میدان ته وزم، تاسو سره کم خلک یو مشهور بادشاہ لوی پهلوانو هغه ته وی چې دازل میدان تخپل وځو او د براز اعلان وکا کې دې چې خالد بن ولید مقابله ته روزي، نو هغه سره پهلوانی وکړه چې دې پکې ختم کینو بیا به څوک پاتې نشي. اگر هغه میدان ته ور دومره غټه تنې خاوند وي، صحابه فرمایي چې دې مونږ کله ول دې مونږ کې یو غر دی دومره غټو 100 غزه اصل لرلو. چراغ اعلان وکړ البراز مخې ته روزي څوک. خالد بن ولید اعلان وکړ چې مقابله ته څوک وځي. نو پدې کې حضرت ضرار ابن ازور رضی الله عنه هغه صحابي لنډغر میدان تراغه وای ما ته اجازه ته کې مقابله ته بزوځم. مخه خور سره وشو هغه میدان ته وېسته. خو به عربو کې ورواجو چې پهلوانان به اون خطه تر څو چې یو بل وجلی نو یا تختیدلی نو بل څوک به مدد ته نه راتلو. دا یو رواج ګړو. دای دواړه په پهلوانۍ باندې شو. ضرار ابن ازور وای چې ما په حمله ورلا دومره عظیم کافرو او داسې زغری اغوستې وي چې ما په گزار کونه توري دا خله چې کوم دې پڅ شو پسغره ولګیدا، لیکن په داس تاثیر نشو. پوه شم چې د سره اوس چل کول غواړي، اثر اتاو کو شکست یو خړو چې کله اسمان ډکړه د کافر د اخر لاغه چې سړی اوس ماته خلو تختی هغه د شاده خوان ور پسې شو. اس خډيره تیزه منډه وای، نو چې کله د اس منډه تیزه شو حتی کې کافر را نږدې شو چې د کافر د اس خله د تر رسیږي په د توري گزار کوي. د اس داسې نيزه د قیزه راټینګ کړه، دا نيزه شا طرف ته وېسته چې شا ته وېستل ته خو اس په ډېر تیزی کې را روانو د خدان داسې را بریکی ونیو. نو هغه چې داسې راغی د دانیتو چې سینې ته بزما د نيزه ور برابر شي نو بوټه به تیوزي چلے ورسکو. هغه کافر ډېر لوی جنگي سړی او ځان ته تاو کو، اس سینه اولګی دا اس زه په دې مردار شو کافر. خو کافر بچو نو د توای چې ته عربو دوکا ته خو عربي ته څنګه دوکا کې، نو دی ور توای ته جنگ تر غلې ته خبر نه الحرب خدا جنگ ټوله دوکا دا جنگ کېو دوکا نه مانی. نو کافر ور توای چې ستا دوکې څه فائدہ تا ته وکړه، زه خو بچیم وای زما دوکې دا فائدہ وکړه راتاو شور پسې. نو هغه سره اسنو د سره اسنو به کافر مردار چې کافر مردار کا نو بیا ورکوش شو او سره ته پرې کا حلال کا هغه سره ته نراوړ مسلمانانو ته حکم جامع چا غوستي وي زغری وي هغه ته نويستي هغه امر واخستي او دا رسول الله امر کړو چې من قتل قتيلا فله سلبه، چا چې یو سړی مردار کا دا خپل غنیمت چې کم دغه دغه غازی کیږي بل چاته په کیسه نه هغه خپل. لکه مثلا ته چا باندې امریکایي باندې ورلې هغه سره پلاس کې وسلاوه چې دا تاونی وکړه دا ستا کېږي دا بیت المال ته نه رسي. یو داسې عامه خاریونی ول شو هغه کې به ډیر شي نه پاتې شو، نو هغه ډیر شي نه بیت المال کې تقسیمیږي او سب مجاهدینو تقسیمیږي سب بیت المال تزي او سس هغه به لسره. یو دا چې تا خپل یو کافر مردار کو کوم مسله او کوم جوړه او ست پاتې شو پیسې دا ټول استا کېږي چې چاته ورنکي تاسو تای بیا. نو دا دی وجنا
هغه شکست وخوړه. زرین دا دیارجان بادشاہ نورم غوسه شو چې زما غلوی فوجی مردار کا. اعلان وکړه چې سبا تبا تاسې 2 لکه فوجیان په غونډیو باندې یي او چې مسلمانانو صفونه ودرول نو 2 لکه کسان م په یو ځای باندې غشي خوشي کوي چې دا 2 لکه غشي لاړ شي نو کافرو کې به شکست ګټ شي نو 2 لکه کسان به نور حمله ورولي ور باندې. 3 صفونه مسلمانان ولاړو، 1 لک په یو غونډۍ باندې کافر، 1 لک په بل غونډۍ، په یو ضربه باندې 70 ورخطو سره غشي را خوشي کړه. حتی کې په دغه ورځ باندې په یو ټیم کې په یو ضربه سره د 200 صحابه کرام سترګې وته دغه باندې غشو باندې 200. او د دې وجنه دې ته یوم التعویر ویل کی. تعویر د عور نه، عور کوک سترګې ته وای. په دغه ورځ باندې صحابه کرام سترګې وترې ونی یوم التعویر د جنگ ورته ویل کی. سخت شکست صحابه کرامو کې صفونه مات نکړه، لیکن دومره زخمیانو شهیدانو سره بیا هم صفونه مضبوط وساتل. ماخام ټیمو الله مسلمانانو ته لاره برابروله. د هغې د خلکو نه یو سړی نسوارا یو عالم راغی. ابو عبیده صاحب توایي که تاسې ما منئ او زما تصدیق کوئ او ما ته امان را کوئ، زه نن مسلمانانو کې یو غټ شکست، کافرو کې یو غټ شکست درته ګډوم. ورته وایي ته څنګه د زړه کې دا جذبه را پورته شوي؟ وایي زه په خاریه کې اوسېدم، د دوی لښکر چې راغی چوري ګډ کړه، زما د زنانو بېعزتي کړې ده. زه د دې بادشاه ته ورغلم چې زما بېعزتي کړې ده، زما یې هېڅ غم ونه خوړه. اوس مې زړه کې دا اراده ده دا خلک په ما ډېر اعتماد کوي، زه لوی ملا یم چې زه څه ورته وایم زما مني. نو لہذا زه استاد سره پټ ملګری یم، زه به دوی ته یو غټ شکست ورکوم. وایي څنګه؟ وایي زه هلته ځم هغوی ته وایم چې بېګا تر شپې مسلمانان حمله کوي. تاسې به د شپې ناوخته ټیم کې دا کافرو د 3 میلۍ په اندازه کې نږدې د 1000 اسونو یوه ضربه داسې تېره کوي چې اسونو شڼه هغوی واوري او ګردونه وګوري، خو نور بېرته ترې راتښتئ، راځئ تېنه چې ګیر مو نه کړي. وایي ښه. هغوی ته لاړه ورته ووي چې بیګا تشپه کې صحابه کرام په تاسې حملې اراده لري او زه ورغلی وم، زه ستاسې جاسوسي کوم. دی خو د هغوی لوی ملا و، خبره یې منله. د شپې ناوخته کې مسلمانان 1000 کسره کافرو د لښکر سره نږدې یو ضربه کې تیر شو، واپس راله شڼه یې هغوی واورېده. پوه شو چې یاره لښکر خو راغی. هغوی تیار شو، خو شپه وه، سبایي چې رڼۍ ولګېده، انسواره او ملا ورغی ورته ووي وایي چې ما خو وی چې په تاسې به حمله وکړي، خو هغه صحابه کرام په دې دریاب باندې پورې واته او شا طرف د درنتاو شو، ټولې بندیان کړي، ژوندي ونیول. نو په جلتۍ سره په بحر پورې وځئ او دا مسلمانان ونیسئ، ګنې بیا به چې کم دی نو شا طرف نه محاصره یې. نو هغې ورته مونږ خو بلد نه یو، دلته ګودر کم دی، نو یو بې ګودره ځای ورته وښود، وایي دا ګودر دی. نو ټول پاسونه ورسواره شو، نو په زرګونو کسان اوبو لاهو کړه سره. دا یې شکست ورکول. صحابه کرام بېرته راغلي وو. 4مه ورځ شوه. چې کله 4مه ورځ شوه نو دا هغه ورځ ده چې عمر فاروق صاحب ته چې خط رسېدلی و، د هغې په 2مه ورځ باندې عمر فاروق صاحب 9000 صحابه کرامه په اسونو سواره جهاد ته رالېږلي وو. د هغې مشر سعید ابن عامر ټاکلی و. هغه چې را روان شو د شام لاره ته ورکه شو، په بل طرف روان شوي وو. عمان ته رسېدلي وو. عمان ته چې رسېدلي وو، هغلته د عمانیانو 4000 لښکر سمخ شوي وو. دوی 9000 و، هغوی 4000 وو. په ټولو یې توره خښه کړه او ټول یې حلال کړه او د هغې سرونه یې په نیزو کې ورکړه او د مسلمانانو صف ته راغله. دا 4مه ورځ ده. اوس 4مې ورځې جنګ شپه ده چې ابو عبیده صاحب دا ولیده، تپوس یې وکړه چې دا کافرو سرونه هم د کمه کړي. هغوی سره به نیزې وي، د کافرو سرونه یې په نیزو کې ورکړي، 4000 سرونه یې نیزو کې ورکړي، میدان ته راغله. وایي دا خو مونږ عمر فاروق صاحب ستاسې مدد ته راولېږلو، مونږ نه لاره ورکه شوه. مونږ د عمان په قبیله ورلو، عمان قبیله جنگ ته تیاری وکړه، مونږ ټول حلال کړه، مونږ پې ډېرو او دا یې سرونه هم ترې راوړي دي. وایي اوس به کافر شکست خوري، تاسې دمم یئ، سبا ته تاسې را 4000 کسان سرونه نیزو کې ونیسئ او جنگ میدان ته وځئ. کافر چې دا حل وګوري نو شکست به خوري. همدغه شان یې وکړه چې په 4مه ورځ باندې هغه 4000 کسان نیزه کې سرونه نیولي وو، د کافرو مخې ته وواته. کافرو چې دا حل ولیده نو بیا یې بادشاه کشر ته نه کاته او کشر یې مشر ته نه کا، شکست پکې ګډ شو. چې شکست ګډ شو، مسلمانانو پې باندې حمله شروع کړه، حتی کې چې 4مه ورځ ټوله ورځ په هغې توره وچلېده او مردار یې کړه او صحیح بندیان کړه. په 5مه ورځ باندې صحابه کرامو خپل شهیدان دفن کړه. شهیدانو شمېر د صحابه کرامو 4.5 ته رسېدلی و. 4.5 صحابه کرام شهیدان شوي وو. خو د کافرو تعداد 2 لکه 50,000 و. 2 لکه 50,000 صحابه کرام شهیدان شوي وو. 2 لکه 50,000 صحابه کرام شهیدان شوي وو. 2 لکه 50,000 صحابه کرام شهیدان شوي وو.
2,00,000 کافران په دغه کې مردار شوي وو په دې 4 ورځې جنگ کې. او هغه بحر چې کوم کافران وړي هغه شمار معلوم نه و چې څومره. نو دې لپاره خپل حسابګران راوسته چې کافر مړي وشماري په میدان کې. ټول مړي ته پاتې وو، حتی کې چې دغه یو بادشاہ چې دی ارجانو دا بادشاہ ته نو تخته د بیت الخاری په دروازه کې هغه ګر کاغه مردار کا. نور څوک یو قسطنطنین چې دا د هرقل بادشاہ زوی او هغه ته نو تخته دا نور دا 5 مشهور بادشاہانو کې دای پکې مردار کړه. د روسي بادشاہ رقینم په دغه ځای کې مردار شو. نو مقصد مدار چې د رسول الله صحابه هغه په دغه طریقو باندې د دین لپاره قرباني نکړي دي. موږ به ان شاء الله غیم دا زید جنگونه چې تاسو ګوري تاریخونو کې رسول الله د وفات نه وروسته دا چې دینو د نسوارا سره شوی دي. اوس هم د نسوارا سره د مسلمانانو مقابله ده. صلیب والا امریکانین دهشتګردي دي، خو جهاد ته دهشتګردي وي. نو جهاد ته دهشتګرد کفر وي په دینوم باندې تا تري. نو کته یو سیاسي چل کې چاګر کړي چې را داشته دهشتګردي را دا دهشتګردي نه ده، دا جهاد ده. کله باندې هر نوم څوک دی دي ته جهاد وایو. نو ان شاء الله تاسو بټول تیارې کوي کله حمله چرته وشوا او مشران یې کشران جهاد در باندې فرض ګرځيږي. موږ در باندې خپل غاړه خلاصو په یو आवाज په یو صدا په یو لبیک سره ټول په جمع باندې ان شاء الله افغانستان ته ځو او هغه ته چې کم دی د اغیز نه بیا جهاد شروع کیږي. معلومه ده چې د ماضي اخر زمان وخت را نږدې ده او روایتو کې دا سره راځي چې د خراسان نه دغه لخر جوړیږي. نو دا به یو لوی عظیم جنگ جهانی دا سوړ کې جنگ نه ده، دا یو جنگ جهانی به جوړیږي. اوس هم تاسو خبرونه اورئ هغه کې دا لوی لوی سیاستدانان تفسیری په دیوانه کوي چې معلومه ده چې دا را تدریم لوی جنگ جهانی ښکاریږي. دا څه خبره مشران کوي او سیاستدانان. نو دا سدا چې دا یو لوی جنگ جهانی ده، دا غي ابتدا ده او پدې کې ان شاء الله پکله کبانې شرکت کو. استاد سے پرې باندې رضا راکړه شرکت بکو کنه بکو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عوام ساده مسلمانان هغه داسې وای چې ګنې بس هم د یو څو فرایض دي نه. جهاد فرض ده او فرض 2 قسمه ده، یو ته فرض عین ویل کېږي یو ته فرض کفایي ویل کېږي. فرض عین جهاد فرض کفایي هغه جهاد دی چې مسلمانان په کافرو د حمله اراده وکړي. مثلا پاکستان اسلامی مملکت بادشاہ وخت امر فوج ته وکړه چې په انډیا تعرض وکړي. هغه تعرض نه کړي دی په تعرض کوي. دته فرض کفایي ویل کېږي. د دې علاقې نه چې یو سړي پکې حصہ واخیسته د ټولو غاړه په خلاص ده. کدا علاقې نه یو سړي حصہ وانه خسته د ټولو غاړه په بند ده. مثال د تبلیغ دی هم فرض کفایي دی. کدا علاقې نه یو کسو ټولو غاړه خلاصه کوي یو ونه کړه ټولو غاړه بند ده. د جنازي منځ دی کدا علاقې نه یو سړي وکم ټولو غاړه خلاصه کوي ونه کړه ټولو غاړه بند ده. په دغه سي جهاد کې چې ته په کافر باندې حمله کې د مور او پلار اجازت ته ضرورت دی. کامور او پلار ته اجازت اوکا تله شي که اجازت اونه کنه شتله ولی دا فرض کفایي ده او د مور او پلار خبره منل فرض عین دي. نو فرض کفایي بل فرض عین مقابله کې پرې دی فرض عین براټینګه. مثلا په انډیا باندې تا تعرض شروع کا مور در پلار د توی مزه نه مور او پلار به منی دی جنگ ته بنځي ځکه دا فرض کفایي ده. او حدیث مبارک کې راځي چې اعراف د جنت او جهنم په منځ کې او زیره التبذین خلق وعلى الاعراف رجال. په اعراف کې بسنی خلق اوسېږي. رسول الله نے تپوسو چې اعراف کې کم خلق اوسېږي. نبی علیہ السلام ورته فرمایله هغه خلق چې د مور او پلار د اجازت نه بغیر جهاد ته تلو په حق شهادت شهیدان شوی دي. د دې دا شهادت د جهنم ته نه پریدي او د مور او پلار ناراضگی جنت ته نه پریدي په منځ کې به پروتي. دا هغه جهاد دی چې فرض کفایي دی. یو فرض عین جهاد دی. فرض عین جهاد هغه دی چې کافر د مسلمان په حریم او مملکت حمله کوي. کله چې کافر په مسلمان حمله کوي په دې وخت کې جهاد داسې فرض عین ګرځيږي چې په یو کور کې 2 ورونه دي دا یو جنگ تلاړ د بل غاړه په نه خلاصه. کدا دواړو ورونو کې یو جهاد تلاړ د بل غاړه په نه خلاصه دا دواړو ورونه د پلار ځامن ټول به جهاد ته وځي بیا
او که اونو واتا پا کورنۍ کې 10 کسانو 9 جهاد ته لاړ یو پاتې شو د یو غاړه ور باندې بنده ده.